السلام علیکم جوړ تازه په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. زه دغسې چکر هم وهم او ستاسو کومنټونو ته هم ځواب درکوم او خبرې به هم کوو. اول کوشش کوو چې مثلا سر په دې کې خلاص کړو په دې ویډیو کې چې باید څه ووایو څه ونه وایو. که چیرې بیا عمل ته تللو چې یو کار عملي کړو هغه به بله ویډیو وي. صحیح دغسې به مخته ځکه چې تاسو چې څه وایې هغسې باید وشي. وبښئ کمره که لاندې شي کله پاس شي ځکه چې دلته تېرېږم او بل ډېر سخت یخ دی. خو راځه اوس ګورئ ښه زه تاسو یوه خبره وکړم. وایي کاناډا ښه دی که اروپایي هېوادونه؟ ګورئ افغانانو ښه کاناډا په دې ښه دی. زه اول کاناډا ته تشریح کړم. کاناډا په دې ښه ده چې دوی خپل نفوس ډېروي او انسانانو ته ډېر ارزښت ورکوي. کاناډا په دې ښه دی یو. او بل دا چې دی زر تاسو ته اسناد درکوي هغه د اسناد له طریقه تاسو کولی شئ چې نور ډېرو هېوادونو ته لاړ شئ. او بل چې دی تاسو دلته سبا ورځ ښه بزنس کولی شئ، کور اخیستلی شئ، موټر اخیستلی شئ، نور فامیلونه راوستلی شئ، سپانسر کولی شئ، یعنې دا ښه والی لري. او بل چې دی ټکس ډېر کم دی دلته نسبت د اروپا نه. اروپا کې ډېر دی دلته کم دی. اروپایي هېوادونه چې دي هلته یوازې تاسو غواړئ سوسیال ته به ناست وئ هماغه پیسې تاسو ته درکوي او کور درکوي بس خلاص. تاسو نه پرېږدئ چې کار وکړئ، تاسو نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړئ، تاسو نه پرېږدئ چې بزنس خلاص کړئ. دغه مشکلات تاسو لرئ هلته. هغه ورک پرمټ هم زر نه درکوي، په کاناډا کې ډېر زر درکوي. صحیح دا مشکلات شته. نو دا مشکلات د دې مشکلاتو په اساس تاسو نور خپله باید انتخاب کوئ چې آیا اروپا درته ښه دی که کاناډا درته ښه دی. دغه یو. بل چې دی د هوا یې څنګه دی. مثلا د کاناډا هوا چې دی نسبت د اروپایي هېوادونو نه لږ زره سوړ دی، یخ دی. خو زه چې راغلی یم دلته ما تر اوسه پورې یخ نه دی حس کړی صحیح هغه مکمل. ولې یخ دی موږ زغملی شو، افغانان یې زغملی شو، مشکل نه لري. نو اروپایي هېوادونه چې دي الګ ښه دي، بد نه دي. صحیح دی بد نه دي، ښه دی ګزاره کوي. بل سیستم چې دی د کورو نیولو، مثلا چې کورونه تاسو نیسئ اروپا کې یا په کاناډا کې کرایې لپاره. په کاناډا کې لږ زره آسان دی، لږ زره آسان نه، لږ زره په دې وخت کې قیمتي شوی دی، قیمتي جوړ شوی دی، یعنې قیمتي دی. پوه شوې نرخونه لوړ شوي دي. خلاصه درته وایم زه کوشش کوم چې زه عامیانه خبرې وکړم. که چیرې په چوکاټ خبرې وکړو مجبور چې خوله داسې کړو هسې کړو یو کلمه لس دقیقې صبر وکړه چې هغه کلمه تا ته راشي او ته ووایې. کلمونه به تېر شو هغه د ډیپلوماسي خبر نه همداسې عامیانه خبرې به وکړو تر څو یو بل سره پوه کړو. نو دلته چې دی مړه په کاناډا کې چې دی ورور مې نرخونه لږ زره لوړ شوي دي، دغه کرایې جګې شوي دي. ولې بیا په اروپا کې تاسو سره سوسیال مرسته کوي چې مثلا کرایه کور نه لرې ته کرایه ورکړې. خو دلته همچنان سوسیال شته چې تا اپلای ورته وکړې او که کار هم ولرې ګورې درآمد دې څومره دی. که درآمد دې کم وي بیا تا ته سوسیال پیسې درکوي. هغه د هغه هم کولی شي چې مخته د هغې سوسیالې پیسې راته همچنان مخته تللی شي. د کورو مشکل هم نسبتا آسان شو، سخت نه شو. صحیح. او بل چې دی لږ لرې دی کاناډا چې دی لرې دی نورو هېوادو ته یوازې امریکایي هېوادونو ته تللی شي، هغه نور ته تللی شي. ولې نه شي تللی؟ خو ډېر وخت نیسي. باید ډېر په اسمان کې به ډېر یعنې 18 ساعته 24 ساعته باید په اسمان کې وي. دغه لږ زره لرې دی، دغه لږ مشکل دی. او بل نوره کوشش ستا په لاس کې دی چې ته په کاناډا کې ډېر کوشش کوې یا په امریکا کې ډېر کوشش کوې. سر مو خلاص شو. نو زه نور څه نه وایم، داسې لنډه ویډیوګانې به دلته هم واچوم. که چیرې مو خوښ شو، که چیرې کوم نظریه لرئ لاندې کومنټو کې ولیکئ، زه په هغې بله ویډیو جوړوم. صحیح دی. تاسو ته منتظر یم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو خپل نور ملګرو ته ور ولېږئ چې دوی هم پوه شي. که دوی کومې پوښتنې لري او د دوی پوښتنو ته به همچنان زه ځواب ورکوم، هېڅ مشکل نشته. ټول کومنټونه ګورم، لایک کوم، بیا پوښتنو ته ځواب درکوم. زه کوشش کوم چې نور په یوټیوب کې هم زه فعالیت وکړم تر څو لږ ډېرې ویډیوګانې جوړې شي او تاسو خوند ترې واخلئ. او کوشش کوم چې کاناډا هېواد هم لږ تاسو معرفي کړم چې دا کوم ځای دی کوم ځای نه دی. هغه د کاناډا کلچر سره به معرفي شئ او د کاناډا رسم رواج سره به هم معرفي شئ او ساعت به هم تېر وي. زه به هم چکرې وایم، تاسو به هم چکرې ما سره وایي. نو ښه وخت ولرئ، قربان بشم. بیا هم چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک حتماً 100% لایک کړئ. که دغسې ویډیوګانې څه دي که نه داسې عادي ویډیوګانې